د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت د بریا د دریمې کلیزې په رارسېدو سره د یاد حکومت له لورې د رامنځته شوي ډاډمن چاپیریال څخه خوښ دي او زیاتوي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنۍ سره په ټولنه کې ملي یووالی رامنځته او د بېلابېلو ناوړه کړنو مخه نیول شوې ده. در مدت همین 3 سالی که گذشت امارت اسلامی آمد، شکر خدایا که واقعا ما زندگی را حالا فهمیدیم. به خاطر چی؟ آدم واقعیت ها را بگوید. فساد گم شد، دوزی گم شد، قتل قتال و اختطاف گم شد. منګ دغه حکومت نه ډیره خوشاله یو، شکر الحمدلله په دې باندې منګ افتخار کوو، ډیر افتخار کوو چې کشت و کشتار خونریزی زمونږ د منځ د مسلمانانو د منځ رک شو. خدای دې رکی، خدای دې آرامی راولي. من ایسک جوان، ما خیلی از مردم خوش هستیم از امارت اسلامی. امنیت تامین است، برقرار است. شکر مردم کلگی در کار بارشان هستند، خیلی مردم خوش است. همداراز د دغه ولایت اوسیدونکي اوس مهال افغانستان د خپلواک هیواد په توګه یادوي او خلک یې سوله خوښونکي بولي. ورته مهال دوی زیاتوي چې اسلامي امارت په واکمنېدو سره د پردیو لاسونه لنډ او هیوادوال د یو نظام تر سیوري لاندې له ژوند څخه برخمن شول. ما شاهد از این هستیم که هیچ گونه نیروی بیگانه و خارجی در افغانستان تا این 3 سال وجود نداشته و مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در یک روحیه بسیار کامل به خاطر امنیت و آرامش مردم افغانستان کار پیکار میکنند. از نگاه امنیتشان واقعا که تمام تجارا، خصوصا همکارا، کارمندان از تمام ارگانهای چی دولتی باشن چی نهادهای شخصی باشه، همگی رضایت بسیار کامل دارن که به خاطر که دارای یک نظام خیلی واحد و پیروی از یک رهبریت بسیار خوب و از نگاه امنیت بسیار یک امنیت خیلی عالی را فراهم ساختن اینا. باید وویل شي چې د افغانستان اسلامي امارت د 1401 لمریز کال د زمري میاشتې په 24مه نیټه په ټول هیواد واکمني وموندله چې له دې سره ټول یرغلګر پوځونه له افغانستان څخه تېښتې ته اړ کړی شول.